د ننګرهار په مرکزی زندان کې لسګونه زندانیان د قرآن کریم له حفظ او ناظري فارغ او د فضیلت لونګۍ ورته وتړل شوې. د یاد زندان رئیس مولوي مقتدا وایي دوی سره په زندان کې د ښځینه په ګډون څه د پاسه 1400 بندیان شته چې ورته د دیني او عصري زده کړو ترڅنګ په بیلابیلو حرفو کې د زده کړو زمینه برابره کړې. د تعلیم په برخه کې موږ تقریبا ډیرو بندیانو ته د درس زمینې برابرې کړې دي. په هغې کې د نظري، د حفظ، د دینی کتابونو او د عصري درسونو، نو اوس همدارنګې د حرفیوي زده کړو. اوس دا فعلا چې نن د دستارمندۍ ورځ ده، په دې کې موږ سره 108 کسه فارغین دي او په دې کې 4 کسه حافظان دي او دا نور د ناظري شاګردان دي. د زندانیانو د فراغت په دغه مراسمو کې د ننګرهار استیناف محکمې د جزای دیوان رئیس مفتي کلیم الله وویل زندانیان چې په کومه اندازه د قرآن کریم او نور دیني او عصري زده کړې کوي په هماغه اندازه به ورته د بند په موده کې تخفیف ورکول کیږي. نوموړي زندانیانو ته زیاته کړه چې بندیخانه د دوی اذیت لپاره نه بلکې د دوی اصلاح او سمونې لپاره رامنځته شوې. موږ خپله دا کوشش دی چې دغه بندیان په یو طریقه باندې د مابس نه وباسو، خو هغه طریقه هم چې شرعي طریقه ورته جوړه کړو. شرعي طریقه یې دا ده چې دوی دیني زده کړې وکړي. هر وخت چې زما جلسې بندیان زه وغواړم د جلسې دپاره زه هغوی ته دا ترغیب ورکوم چې تاسې کوشش وکړئ قرآن کریم زده کړئ. که قرآن کریم هم زده کړ ستاسې دغه نومونه او ستاسې پیشنهاد زه سترې محکمې له پخپله وړم، دا خرچه هم زه کوم او د قاضي قضا صاحب نه ستاسې د خوشي کېدو امر راخلم. دا مې هر وخت دوی سره وعده کړې ده او انشاءالله اوس مې سره دا وعده ده او آینده کې به م دې دپاره ډېر کوشش کوم چې دغه د بندیانو تعداد هم کم شي او کله د مابس نه بندي وځي چې د هغه مکمل اصلاح شوي او هغه خپل ښایسته د شریعت په رڼا کې ژوند تیر کړي آینده کې چې د دین مخالفت او یا د شریعت نه خلاف کار ونه کړي. له زده کړو فارغ بندیان نقیب الله او نصرت الله خوښ دي چې زندان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې، خو له نورو هیوادوالو غواړي چې جرمونه دې نه ترسره کوي تر څو زندان کې له بندي کېدو وژغورل شي. الحمدلله په دې خوشحاله یو چې دلته موږ اوس استادان هم شته ده او مکتبونه شته ده، مدرسې موجود دي په دې محبسونو کې. نو موږ خپله هم په ناظره باندې قرآن کریم تلاوت کړ او خپل زده کړې هم انشاءالله مخته روانې دي. نور هم خپل کوشش کوو چې موږ خپل زده کړې مخته وځو. ما خپله حفظ بهر یو څه ناسه کړی او دغه 14مه میاشت مې روانه ده، نو باقي چې کم پاتې وه مې دلته تکمیل کړ. الله تعالی نه ډېر راضي یم او دلته چې کم بندیان وروڼه دي هغوی ته مې دا پیغام دی چې خپل وخت بس ضایع نه کړي او دین ته توجه وکړي او دغه وخت خپل قیمتي کړي تر څو د دې ځای نه وځي او جامعې ته د خدمت مصدر وګرځي. د یادونې ده چې د ننګرهار مرکزي زندان کې بندیانو ته د دیني او عصري زده کړو ترڅنګ خیاطۍ، قالین بافۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او یو شمېر نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې.